جاوید امرخیل د سلیمان لایق په اړه داسې څه ویلي دي چې د رسنیو د خبرونو سر ټیکې شو. سلامونه درنو لیدونکو، که د ویډیو تر اخره راسره اوسئ نو خبر به شئ. د هیواد نامتو هنرمند جاوید امرخیل وایي چې د نوموتی شخصیت او ستر شاعر سلیمان لایق په شان کې ګستاخي د زغملو نه ده. د سلیمان لایق په ملاتړ وروسته له هغه په ټولنیزو رسنیو کې پوسټونه کیږي چې ځینو کسانو پر ټویټر هغه ته بدرد ویلي دي. له هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د سلیمان لایق په اړه ډیر پوسټونه شوي دي. په دې لړ کې نامتو هنرمند جاوید امرخیل هم په خپل یو پوسټ کې لیکلي دي چې لایق صاحب د یو نسل نه بلکې د یو دور شاعر دی او اوس د ژوند هغه مقام ته رسیدلی چې یوازې د ډیر عمر له امله یې هم په شان کې ګستاخي د زغملو نه ده. هغه لیکلي لایق د یو آزاد انسان په توګه د یوې سیاسي نظریې حق درلود او په هغه نظر یې هم نقد د معیار کس کولی شي. د شاعري قامت یې خو دومره لوړ دی چې د ډیرو وړو کاڼي خلاصه چې غږ هم ورته نه رسیږي. نوموړي مخکې لیکلي زما لپاره د افسوس خبره ده چې ځینې خلک اوس د لایق صاحب په مقابل بیادبي کوي او په دې ځان مشهوروي، خو څوک چې داسې کارونه کوي برعکس به دوی کوچني کیږي او د لایق قامت لا ډیر لوړیږي. د یادولو وړ ده چې جاوید امرخیل د سلیمان لایق هغه مشهور نظم باتور ملت هم په خپل غږ کې په ډیر ښکلي انداز ویلی دی چې خلکو ډیر زیات خوښ کړی دی. درنو لیدونکو، له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که د جاوید امرخیل په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.